د مولا هیبت الله تازه پیغام طالب مسؤلینو ته د پاکستان خلاف له هر ډول څرګندونو ډډه وکړئ. د زاویه نیوز د معلوماتو پر اساس د طالبانو مشر مولا هیبت الله اخندزاده خپلو ټولو جنګیالیو ته سپارښتنه کړې ده چې له دې وروسته د پاکستان خلاف دریځ ونه نیسي، ځکه په وینا یې د اړیکو د لا خرابېدو لامل کیږي. بلخوا د پاکستان د جمعیت علماء اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن یو ځل بیا اقرار وکړ چې په افغانستان کې طالبان د دوی په زور واک ته رسېدلي دي. هغه تېره ورځ په یوه غونډه کې د پاکستان لومړي وزیر ته د اخترې خبرو پر مهال ویلي چې په افغانستان کې تیر حکومت د دوی په مرسته ړنګ شوی دی. فضل الرحمن له طالبانو سره همکاري دا قرارداد داسې محل کوي چې طالبان ځان خپلواک او په خپل زور واک ته رسېدلي ښایي. د نن ورځې خبر تر همدې ځایه د نورو تازه او مهمو خبرونو لپاره افغان ټي وي چینل در سره سبسکرایب کړئ او خپل نظریات مو را سره په کمنټ کې شریک کړئ.